د مور سایه. یوه مرغۍ د خپلو بچو سره په خپله ځاله کې په یوه دښته کې اوسېدله او هر سهار به مور دوی ته دانه راوړل او هغه به یې ورکول. یوه ورځ چې ګرمي ډېره وه او ورځ سخته وه، دانې نه ولې. نو مور یې ورته وویل زه به لرې لاړه شم، تاسو ته به دانې راوړم، خو شاید لږ وخت ونیسي. دوی ورته وویل چې نه مه ځه، موږ ډېرېږو. نو مور یې ورته وویل که زه لاړ نه شم نو تاسو به لوږې یعنې وږې سئ، ځکه چې د مور مینه ول دوی ته به یې حتمن څه شی پیدا کول. مرغۍ والوتل او غرونه او دښتې یې تېرې کړلې تر څو دانه پیدا کړي. دانه یې پیدا کړل او بېرته راغلل. چې کله ماشومانو د بچونو یې دا ولیدل نو هغوی خوشحاله شول او د مور نه یې پوښتنه وکړه چې دا اسمان څومره غټ دی. دې مرغۍ ورته وویل چې د اسمان غټوالی څوک نشي اندازه کولی، خو دا هم مه هېروئ بې د مور له سایې هېڅ شی غټ نه دی. ماشومانو په خوشحالۍ سره د خپلې مور وزر ته ننوتل او د هغې په مینه کې یې ځانونه ارام کړل.